نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د سوال او جواب په نشست کې سوال شوی دی زموږ یو شاګرد د فنلینډ کې د هغه طرف نه چې آیت د سجدې باندې سجده واجبېږي او کنا د دې ادا کول سنت دي. نو د دې جواب دا دی چې په آیت سجده تلاوت کولو سره سجده واجبېږي. دویم نمبر سوال دا کړی دی چې یو آیت که انسان بار بار تلاوت کی، آیت د سجدې چې کوم دی بار بار تلاوت کی نو بار بار به سجده واجبېږي او کنا یو سجده به واجبېږي. نو دې جواب دا دی چې په یو ځای باندې ناست وي، په یو ځای باندې ناست وي انسان او آیت د سجدې یو آیت د سجدې بار بار تلاوت کیږي نو په دې سره یو سجده واجبېږي، ډېرې سجدې نه واجبېږي. یعنی دې کې تداخل وشي د هغې د وجې نه چې کوم دی یو سجده واجبېږي. دې ځای سره یو بله مسله هم شته دی که یو طالب علم د حساب دی، د حفظ طالب علم دی یا یو عام مسلمان تلاوت کوي خو آیت د سجدې تلاوت کړلو بیا دې دوران کې چې کوم دی د چا سره خبرې وکړلې، نورې قسم خبرې وکړلې، یا دې د خپل ځای نه پاڅېدو بیا واپس رالو خپل ځای ته کېناستلو، ټیک شو، یا دې دوران کې چې کوم دی آیت د سجدې تلاوت کړو د چای وڅکله، خوراک څښاک یې وکړلو، مطلب دا دی چې په کوم څیز سره مجلس بدلېږي یا نورې خبرې اترې شروع کړي او بیا آیت د سجدې تلاوت کو نو اوس به په دې انسان باندې چې کوم دی دوه سجدې واجبېږي. یو هغه مخکې چې تلاوت کړی دی او دویم د دې مجلس بدلېدو نه، یعنی خبرې کولو یا د خوراک څښاک نه وروستو یا د ځای نه پاڅېدلو بیا په خپل ځای کېناستلو، د هغې نه بعد چې بیا تلاوت کړی دی نو د باندې به بیا چې کوم دی بله سجده به واجبېږي. لہذا که په یو ځای باندې انسان ناستي نو یو سجده به پرې واجبېږي اگر که آیت د سجدې ډېر هم چې کوم دی هغه تلاوت کړي شي. که دی د خپل ځای نه پاڅېدلو یا چا سره دنیاوي خبرې وکړي، څه ګپ شپ ولګي، د هغې نه بعد په خپل ځای ناست دی او بیا آیت د سجدې تلاوت کړي نو اوس په دې چې کوم دی یو سجده نه بلکې د دې خبرو اترو نه وروستو چې د تلاوت کړی دی بیا به د هغې دپاره بله سجده واجبېږي. بهرحال په آیت د سجدې لوستلو سره چې کوم دی یو آیت د سجدې که انسان بار بار ولولي په خپل ځای باندې ناست وي ټیک شولو نو په دې باندې چې کوم دی یو سجده واجبېږي. بل یو پوښتنه شوې ده چې آیا د دې دپاره چې کوم دی ودرېدل شرط دي او که ودرېدل شرط نه دي. نو دې په ضمن کې لږ تفصیل درته د فایدې په غرض سره ذکر کوم چې یاد ساتئ سجدې تلاوت دپاره هغه شرایط دي چې کوم د مانځه دپاره شرایط دي، یعنی بدن پاک، کپړې پاکې، ځای پاک، وخت پیژندل، قبلې ته مخ کول او ستر پټول او نیت کول، دا اوه شرایط د مانځه دپاره هم دي او دا اوه شرایط چې کوم دی هغه د سجدې دپاره هم دي. خو دې سره یو خبره بله ده چې د مونځ دپاره چې کوم دی د فرض مونځ دپاره قیام چې کوم دی دا څه دی؟ دا فرض دی. فرض مونځ دپاره قیام څه دی؟ فرض دی. د آیت د سجدې دپاره قیام فرض نه دی. لکه تنویر الابصار جلد نمبر 1 صفحه نمبر 803 کې چې کوم دی دا مسله ذکر شوې ده چې د دې دپاره قیام شرط نه دی. دغه حساب چې کوم دی د دې دپاره تشهد هم شرط نه دی. آیت د سجده چې کله مونږ کوو سجده کوو نو دې کې چې کوم دی تشهد هم شرط نه دی او دغه حساب چې کوم دی سلام هم شرط نه دی، بلکې طریقه دا ده چې مونږ کله د آیت د سجدې سجده کوو چې کله مونږ سجدې تلاوت کوو نو مونږ به نیت وکړو. نیت خو هغه دی چې په زړه کې خو یو کس کول غواړي پښتو کې نو نیت مې کړی دی د قرآن مجید د آیت د سجدې الله اکبر، زړه کې به دا راولي، یا که په خوله باندې وایي پوه شو نو په خوله باندې ویلی شي نو دی به چې کوم دی الله اکبر به ووایي او دغه حساب چې کوم دی هغه به سجدې ته به لاړ شي سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، درې ځلې ویل غواړي یا چې کوم دی 15 ځلې ویل غواړي یا دغه حساب چې کوم دی 9 ځلې ویل غواړي، د تاک عدد چې څومره ویلی شي نو هېڅ قسم پابندي هغه دې کې نشته. نو لہذا سبحان ربي الاعلى به وي او الله اکبر. نو د دغه وخت کې بیا دې کینی او که پاسي په الله اکبر ویلو سره چې کوم دی د سجده ختم شول. د حساب یو کس چې کوم دی هغه اکثر د حفظ طالبان د حساب وي چې په یو ځای باندې ناست وي او ډیر آیت د سجدې ډیر لکه دوه آیتونه د سجدې پکې ورته راشي، دریم پکې راشي، لس سپارې تلاوت کوي، زیات تلاوت کوي، خو آیت د سجدې د باندې چې کوم ډیر تلاوت وکړي نو په دې صورت کې ای باندې ډیرې سجدې راشي. ٹھیک شو، یا یو کس ختم قرآن کو هغه باندې 14 سجدې واجب شي
هغه ویل دا زه اوس په یو ځل باندې کوم لږ شانتې ګران راته محسوسېږي، آیا دا سجدې زه په ناسته باندې کولی شم او که نه شم کولی؟ بالکل په ناسته باندې هم هغه کیدی شي، خو دومره قدر کار دی چې په ولاړه باندې دا بهتر دی، په ناسته باندې هم هغه کولی شي. په یو نیت باندې ډېرې سجدې کیدی شي، دوم کیدی شي، څلورم کیدی شي، پنځه، شپږ، اووه، لس کیدی شي، چې څه سجدې دی په یو نیت سره کول غواړي نو دی کولی شي. که په زړه کې ورته راولي او که چېرې بالفرض هر یو دپاره بېل بېل نیت کوي نو کولی شي. د سجدې طریقه څنګه ده هغه عملي طور سره زه تاسو ته ښایم. د سجدې طریقه دا ده چې انسان په زړه کې د سجدې نیت وکړي، یا چې کوم دی په ژبه باندې وایي نو هغه به بیا داسې کلمات وایي چې نیت مې کړی دی د قرآن مجید د آیت د سجدې: الله اکبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الله اکبر. په دې سره چې کوم دی د سجده مکمل شوه. اوس یو کس دغه حساب دی د قرآن مجید تلاوت کوي، دی ناست دی په یو ځای باندې، دی ناست دی قرآن مجید لولي آیت د سجدې تلاوت وکړلو او د قرآن مجید په ادب باندې یو طرف ته کېښودلو، ټیک شولو، او دی هم په ناسته باندې دغه حساب کوي: الله اکبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الله اکبر. د سجده مکمل شوه او بیا دی چې کوم دی قرآن مجید تلاوت شروع کړي. نو دې کې قاري صاحب پوښتنه کوي چې سلام ګرځول پکې شرط دی او که نه دی؟ نو سلام ګرځول پکې شرط نه دی. د حساب یو کس چې کوم دی ختم وکړلو، ختم قرآن یې وکړلو او سجدې نه دي کړې، ټیک شولو، سجدې نه دي کړې، نو اوس دې دا ټولې په یو ځل باندې کول غواړي. نو په یو ځل هم کولی شي، زړه کې دا نیت وکړه چې زه بالفرض 14 سجدې د قرآن مجید د آیت د لوستلو، د سجدې د آیت د لوستلو سجدې زه کومه، پوه شوې؟ دا نیت د په زړه کې راوستو، 14 سجدو والا نیت یې زړه کې راوست، نو دې 14 سجدې په یو ځل باندې کولی شي: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. په دې طریقې سره که د بالفرض د لسم نیت یې کړي، لسم کولی شي، شلم کولی شي، ټیک شوله جي. او که بالفرض د بله مسله که د نیت دا کړو چې زه 10 سجدې کوم او د 15 کړلې، نو دا هم درسته دی، دې کې څه مشکل نشته دی، ټیک شوله. که په یو نیت سره یو سجده کوي او که 2 سجدې کوي او که 10 سجدې کوي، دې کولی شي. الله جل شانه دې موږ ته د دې توفیق راکړي. یو بله مسله پوښتنه ډېره کېږي، یو کس په مونځ کې آیت د سجدې تلاوت وکړو، نو ګورې یاد ساتئ په ده باندې چې کوم دی په مونځ کې دا سجده واجبه ده، دې ته سجده صلاتیه بیا وایي. څه شی ورته وایي؟ سجده صلاتیه. چې په مونځ کې تلاوت دی وکړي آیت د سجدې، نو دی به په مونځ کې چې کوم دی د هغې سجده به کوي. که چېرې بالفرض په مونځ کې دا سجده ونه کړله، نو یاد ساتئ ګورئ د دې ازاله بیا نشي کېدی، دی به بس سوا د استغفار نه بیا بل څه نشي کولی، ځکه چې دا سجده صلاتیه ده، پوه شو؟ دا صرف او صرف په مونځ کې ادا کېږي، هم په دغه مونځ کې به ادا کېږي، هم په دغه مونځ کې ادا کېږي. که وروستو دی بیا وایي چې زه به بل مونځ کې د دې نیت وکړم، نه ګورئ، دا چې په کومه تکبیر و تحریمې سره چې کوم دا در باندې واجبه شوې ده، هم په هغه مونځ کې به چې کوم دی هغه به واجبېږي. یو کس قرآن مجید تلاوت کوي او دې دوران کې آیت د سجدې راغلو او آیت د سجده د پرېښودله، نو دا مکروه دی. د حساب کول څه شی دی؟ مکروه دی. او که یو کس چې کوم دی آیت د سجدې تلاوت وکړلو او نور یې پرېښود، دا بیا مکروه نه دی، ځکه چې النکتة للفار لا للقار. ده چې کله تلاوت کولو نو او بیا آیت د سجدې پکې منځ کې پرېښودو، نو د دې نه یو قسم اعراض راغلو، د سجدې نه څه راغلو؟ یو قسم اعراض راغلو، نو دغه وجې نه دا مکروه دی. او یو کس چې کوم دی هغه آیت د سجدې تلاوت وکړلو او نور یې ونه کړلو، نو چونکې دې کې څه اعراض رانغلو، نو ځکه دا مکروه نه دي. البته آیت کو انسان د قرآن مجید تلاوت کوي دې دوران کې آیت د سجدې راغللو، نو هغه پرېښودل نه دي پکار، بلکې د هغې تلاوت کول پکار دي. د سجدې متعلق چې نور څه قسم مسایل دي، نو هغه تاسو پوښتنه کولی شئ، انشاءالله موږ به تاسو د هغې جواب